چې اوس سپین خر را پاسي او په وزیر اعظم عمران خان صاحب باندې تنقید کوي چې ښه ښایسته شیخ یې ښه ښکلې ګیرې دې پرېښده خو افسوس چې ستا له هغه تربیت هغه سمج ستا سره نشته. زما په خیال چې 4 میاشتې به هم دې لګولي سیروزي به دې بلها لګولي خو هغه د اخلاقو دایره تا راټینګه نه کړې چې یاره زه به کوم انداز کې به چا پسې روسټ وکړم په چا پسې ویډیو وکړم. سپین خان ته هم ویم چې یاره ډېر بد دې کړي دي واقع چې خپل خاندان دې خولی دی چې یاره دا نمونه کنځل تا یو امیر صاحب ته کړي دي یو ورور ته کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د بونیر یو شیخ ته په نوم شفیع الله او یو پیج چلی سچی بات ہے ویت شفیع الله د هغه د سپین خان چې کوم لانجه روانه ده کوم جنګ روان دی کوم غویمه چې ده یو بل ته پسې ویډیو کوي دلته کې بس سپین خان کوي هغه طرف نه بس شیخ کوي. بهرحال شیخ اخرنی ویډیو کړ چې یار زه به بل نه کوم سپین خان چې کوم ناروا کنځل کړي دي شفیع الله ته دغه شیخ ته نو دغه شیخ هم غلطي ده او دا ویډیو تر اخره پورې ګوري چې په دې کې غلطي ده چا ده حق د چا چې یار ویډیو کړی وي یا په جواب کې څه پکار دوی له تاسو لاولنی ویډیو د سپین خانو ګوري چې د پېټرول په حواله سویلی بیا ویډیو لرزو کنه شي کوله ما دې پرې دی قسم مې په خدای کې په بمبو کې پېټرول نه وایو راي ضرور ما پکار نه وله. تاسو د سپین خان د خبرې اورېدې چې یاره د پېټرول په حواله لګیا دی چې مطلب زه وزیر اعظم شم دا خو د وخت نه داسې لګیا دی اوس چې ورته د شیخ کوم دی دته به زه قمقل شیخ ویم ځکه چې ښه ښکلي سنت مبارک باندې بالکل زبردست جوړ دی خو لکه د سره اخلاق څه تربیت نشته چې زه چا بس یو ویډیو کوم یا چا بس زه خبره کوم چې په کوم انداز کې وکم دا خبرې اوري بیا ویډیو لرزو. خدای نو و خدای دی ورځې د پاتې شو چې اوس سپین خر را پاسي او په وزیر اعظم عمران خان کتونکو تاسو د شیخ ته خبرې مو اورېدې چې یاره د سپین خان په ځای ورته سپین خر وایي. افسوس راله په دې غیر چې یاره ده به چې ته علم نه یې کړی ده به چې ته د دین نه به لږ ډېر خبر نه ځکه چې په سنتو خو جوړ دی او که نه دا دې هسې دا ګیره پرېښې ده ځکه چې الله تعالی فرمایي چې د یو انسان کوم خپل نوم یو دی ته په غلط نوم باندې راوبلې لاولنۍ غلطي خو دته زه د دا وښیم چې لاولنۍ د ټول نه غټه غلطي دا کړل چې یاره د هغه مثال په طور سپین خان خپل نوم اړو دی نه خو مشهور به سپین خان دی او ته لګې بار به سپین خره او سپین خره لاولنۍ خو لعنت ستا په دې خبره باندې چې یاره تا دته د نوم په ځای باندې یو غلط نوم استعمال کو سپین خر لعنت چې ستا په دې خبره باندې بل ورته دی پکې وایي یاره مخکې د سمسارې په شان دی او غټ میږي او دا قیسې مسلې ورته کوي یاره لګیا دی نو دغه شیخ ته مونږ وایو چې یاره ډېر غټه غلطي دې کړله ډېر غټ غلطوب دې کړی دی. بله دا چې سپین خان د وخت نه لګیا دی په چار چا بسې ویډیو کوي سپین خان تر اوسه پورې سپین خان ته چا څه ونه نو د دې به مطلب دی چې یاره سپین خان ته څوک د حکومت د طرف نه څوک څه نشي ویلی سپین خان ته اجازت دی مثال په طور دی چې سم کوي لګیا وي یو طالبانو په کار چې یاره ته به بسې ویډیو کوي او که ویډیو دې هم کولی نه اصلاحي ویډیو بیا چې کتونکو سپین خان کم کنځل کړي دي د ظالم بچي په دغه شیخ پسې چې کم کنځل کړي دي لکه هغه خو ما سره نشته دا ټایم کې یو ځل مې صرف اورېدلي او یو نظر مې کتلي بیا مې سکیپ کړو لاړو لکه د کم کنځل چې ورته کړلي سپین خان ورته لګېدی ویل لکه دا سپین خر دی په مور داسې او په خور داسې او د شیخ چې د خاندان وړوکی د هغې ور کنځل دی تاسو ټولو به کتلي د هغې په جواب کې الټه بیا د شیخ بله ویډیو کړې ده هغه در باندې ګورم خو د دې نه مخکې د سره یو خبره شیر کوم چې لکه سپین خان ته دا نه پکار چې یاره د ټولو نه لاول پکار دی شیخ له نه چې یاره ته په ده پسې په دې انداز کې ویډیو جوړه کړي چې یاره وزیر اعظم پسې ته خبرې کوي دا پاکستان دی شیخ صاحب د بونیر شیخ صاحب شیخ ته به دا ویم چې دا پاکستان دی دلته په وزیر اعظم پسې نه چې په مولانا طارق جمیل په هغه پسې خبرې کېږي نو وزیر اعظم څه دی دا خلک خو لګیا یاره وایي عمران خان دی خدای تباه کړي عمران خان دی خدای داسې کړي عمران خان دی خدای داسې کړي وایي د عمل قرآن کو مختلف قسمه خبرې روانې دي د خلکو نو ته په څه کې ته به هر یو کس له جواب ورکړې چې یاره په عمران خان پسې خبرې مه کوئ یو ته موږ دا سوال کوو وروره چې په هر چا پسې ویډیو کوي یو اصلاحي پیغام یو اصلاحي ویډیو سپین خان ته پکار ده چې په ښکلي الفاظو کې دیلی چې یاره سپین خان ډېرې ښایسته ویډیوګانې کوي یاره ډېرې ښایسته خبرې کوي وغیره او دا کار دې غلط کړی دی دا دې غلطي کړې ده یاره آینده خیال کوه چې یاره په وزیر اعظم پسې خبرې ونه کوي نو ته لګیا یاره سپین خره او د سمسارې په شان مخ دی غټ میږي سر دې داسې دی دا ډوکو په شان مخ نیولی نو دا شکل چې دی د الله تعالی جوړ کړلی د دې ته سپکاوی کوي ځکه چې په سنتو جوړ دی او د هر څه نه به ښه خبرې راته ښکاري چې 4 میاشتې به دې هم لګولي داسې راته ښکاري سیروزي به دې بلها لګولي خو 4 میاشتو کې راته هم ښکاري چې یاره لګولي به دي د هغې باوجود ته دا نمونه په سوشل میډیا خبرې کوي یو دا خبره دې ډېره مشهوره ده چې ایله سکار وشي نو دماغ و نټونه مې ودنګل او میټر مې وچولید نو الله دې ستا د میټر سلو کړي چې میټر دې نه چولي ځکه چې ته بیا جوشي کېږې که نه تا ته به جوشي شي خو مو ځکه چې ته په جوش کې زیات راځې نه ته بیا ګړې وړې وې بهرحال آینده خیال کوه چې په چا پسې ویډیو کې زما مشر زما سینیر مې خو چې په چا پسې ویډیو کې برای اصلاحي ویډیو یاره دا کار غلط دی دا به داسې نه دا داسې کول نه پکار سپین خان ته به دا وایي چې یاره سپین خان ډېره غټه غلطي دې کړې ده چې یاره دې شیخ ته دې دومره کنځل کړي دي ځکه چې
دومره کنزل پکار نه یاره د څومره چې تا کړي دي چې یاره ستا خور داسې یو وزیر اعظم دې کور ته بوځه وغیره وغیره. واپس چې بس د شیخ کوم ویډیو کړی دی د کنزلو نه بعد لاول شیخ ویډیو وکړه بیا بس سپین خان وکړه بیا پسې اوس شیخ کړي د هغه کلیپونه واورئ بیا راځو. تاسې په دې لایو ویډیو کې کوم الفاظ استعمال کړو نو په هغې باندې زما خبرو کولو د ضرورت نشته. هغه تا تاسو د دې شیخ ته دویم ویډیو مو کړی چې یاره سپین خره بیا ورته وایي سپین خره. نو افسوس بیا په ده باندې زه وایم چې یاره لکه ته څومره ښه پوهه سړی پوهه هلکې د هغې باوجود ته بیا یو بل نوم باندې انسان ته بیا راوبلو. په کار خدا و چې یاره تا پسې بله ویډیو کړي نه چې یاره بس کنزل یې کړو بس په تندر وله یار کنزل وشو خبره ختم. نو کېدای شي اوس در پسې هغه خو لیونی سړی دی مثال خبره به وکړو اوس په بله ویډیو په تا پسې وکړو بیا به کنزل کوي. بله ته دا خبره کوي چې یاره ستا اوقات او زما په اوقاتو کې فرق شته شو څه شو چې یاره زه در پسې هم کنزل وکړم. نو زه به تا ته یو خبر وکړم په دې به خفه کېږې نه ډېر په معذرت سره درته یم دا تا چې کومې خبرې سپین خان ته کړي دي لکه سپین خره وغیره نو ستا او د خاندان راته بیا یو شان ښکاري. بیا ته داسې وګڼه چې یاره زما او د سپین خان خاندان یو شان دی ځکه چې د دې طرف نه بسې زه لګېږم زه خبرې کوم او د هغه طرف نه هغه لګېدی نه په ما او تا کې فرق څه شو. خو البته تا صرف مور خور نه دی ادا کړی نور خو چې څه الفاظ اوټي او بیا ستا مناسب نه دي نو هغه تا ویلي دي نو ستا په دې کې صحیح فرق نشته. نو ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړئ آینده چې څوک هم په چا پسې ویډیو کوي ملګرو ټولو ملګرو سوشل ورکرانو ته زما خواست دی چې هر چاته ته ویډیو یا څه جواب چاله ورکړې برای اصلاح چې یاره دا کار غلط دی بس دا نه چې ستا خور داسې ستا مور داسې. خور مور غریبه د څه نه خبر ده یاره خور مور خو نه فیسبوک پیژني او نه انټرنیټ پیژني چې ته کمتر څوک به وي چې هغه په فیسبوک او په کور کې هغه به دغه پیژني او د یو بچي ویډیو به ګوري چې یاره زما د بچي پسې چا ویډیو کړې ده که نه ده. نو زه تا ته خبره کوم چې یاره د سپین خان دا ویډیو چې په بونیر کې څومره کسانو کتلي کېدای شي ستا د تر زوی ستا یا رور ستا والد صاحب که ژوندی وي وغیره چې ستا په خاندان کې څوک هم وي دی هغه ته لګولی چې وګوره په شفیع الله پسې کنزل کړلي نو ستا دپاره دا څومره کچه خبره شوه. نو همیشه چې په چا پسې ویډیو کوي شفیع الله وروره سپین خان برای اصلاح ویډیو